أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسات ربداري د يهودو نشوارو د اختلاف دومره اندازې له ورشه یو بل د جمعات نه منع کړ ولکه جمعات ته منع راسي دا د يهودو عادت دی. رسول الله فرمایي يهودو کې څومره عادتونه یا بس ما امت لراشي صفات چې بکی د الله په فضل بشړې بچ کیږي. وزم تعالی دا شکر دا اعمال بزمن جمعات کې نه کوي. دا عمل در فولیدین عمل د من بالجار عمل د یوبل چې په جنگول یا بل دې جمعات کې ودا کار نه کوي د فتنو پلانې جوړيږي. الله دا خو د يهودو صفات دا څنګه پیدا کی قیامت کې به يهودو په صف کې الله تعالی اوچت ومن ازلمو سوق دی غړ ظالم ممن دا چانه منع مساجد الله شخلق منع کوي د الله د جمعتونو نه ايوس کر فی اچیا چې پای کې نوم د الله خاصین دي کې معنا قران چې کې بیان شي یا توحید وسعى فی خراب یا کوشش کوي د په خرابوالي کې ظاهری تخریب کی يهود برباد کړ یا تخریب کوي د کوشش کوي د په تخریب کې معنوي د شعارین په کې امام کې شعر قران سنت دشمنی هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې جرح کوي رد کوي وزره خلکو نتیجه واوري اولئک الله د انسانان چې ما کان لهم ندي دوی لپاره جایز ان يدخلوها چې دوی داخل شي د جماعتون لره مگر یریدون کې د شوخ الله را اور مؤمنان به الله غالب به چې دوی داخلي ګیریږي بچو سمون مننه کی مؤمن خدا کار کوي نه ای جمله خبره په معنا د انشاء ده. الله دې خلکو په مقابل کې وجنګيږي جماعتونه ته آزاد کوي. لهم فی الدنیا دې خلکو له دنیا کې الله وخیزن شرم دی ولهم فی الاخره دې لپاره په آخرت کې عذاب دی عظیم ډیر لوی. هر کس امیدونه ختم مسلمانانو حکومت او طاقت بل را وری سبي دوی ذلیلږي اسیرام مشي ورسات اوس بیان دې کوي یو سړی شکل جمعات نه منشي بس وې زموږ نه کوم ولی پلاني جمعات نه خلکو منع کړل الته اعمال کول زې منع کړل الله ټیک دا الته منع کړو بل جمعات لاړ شه بل زیره لاړ شه چې دې جمعات کې داخله تانه پری دینو بل زیره بځي دا خود شي نه چې بس دا یو جمعات وبل نشته الله ډیره پراخ قسم کرا ولله المشرق والمغرب خاص الله په اختیار کې مشرق او مغرب دی زیات را خطر د نور ډوبېدو کله یو مشرقین وړي شي کله یو مشارق دا ار ورځ جدا فاینما بکم زیات طرف باندې الله شو ګرځولای شوی بس ما وجه الله تعالی الله مخ دی څو دا متشابهات دی بازو شي نه دی ذات الله دی. ان الله یقینا الله تعالی واسع علیم فراخ فضل ولا دی او په الله به امن راولي ټول جماعتونه بازار شي. ورسات کې رد الشرك باتخاذ الولد دوی ویل ملائک د الله لوري نه دي چا ویل عزیر د الله بچی دي چا ویل عیسی د الله بچی دي لست طریقو من الله رد وقالوا اتخذ الله ولدا دي خلق ویل دي چې الله نه ولدنا سولې حدیث کې راځي مشکات کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی فرمایي دي د آدم علیه السلام بچیان زما تکذیبم کوي مال کنزلم کوي څنګه زم قیامت راځي دوی وینه راځي د الله تکذیب زمانہ ضروري نشته دوی وی پلانې د الله نه سوالې دي. رسول الله فرمایي د الله را کنزل دا څو چې الله را کنزل کې ایمان نخلاشي. ابن عتیبه لیکي په المحرر الوجیز کې چې مراد د بچی نه بچی حکمي سبحان الله پاک دی دا هر قسمه نقصان نه دویم بچی خو هغه غواړي چې هغه سبا محتاج نشي د زمکو اسمان ټول اختیار چا سره دی الله سره هغه بچی څه ضرورت لري بل له ما فی السماوات والارض بلکې د الله په اختیار کې هغه سره شی بر دی اولان دی کلن دا ټول له خانتون الله العاجز دی عاجزی کوي الله بچی ضرورت سره لري نه. بل دلیل زمکو اسمان نه چې الله پیدا کول آیا د الله سره څوک وو وسم نشته آینده بم دی دا خبره د خلکو الله غلط ده. بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو د زمکې دی بدعت له بدعت څخه کوئی هم ناشنا پیدا شي. حدیث کې رسول الله فرمایي کوم یو شی چې دین کې اصل نه لري خلک په عمل کې دارت دي. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چا چې عملو کې لیکن د یو ثبوت په قران او سنت کې نه لري کوم کې د عقیده د نعوذ بالله من ذلک چې محمد صلی الله علیه وسلم د اسلام سره خیانت کړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د کوثر د عمونه بدل سره الله منه کی
د دې انسان یو عمل رسول الله فرمایي الله نه قبلې یو عمل اخون درویزه سے لیکلي دي وې د انسان چې کله مړ شي الله به د جهنم سپیتی جوړ کړي. الاعتصام کې امام شاطبی به تفسیری مسله لیکلی ده. شیخ احمد بیری کې پښتو کې رساله لیکلې ده آیا بدعت کې حسنه شته تفسیری هغه کتل پکار دي. بدیع السماوات والارض الله ویناشنا پیدا کوونکی آسمانونو د زمکه و اذا قضى امرا چې کله فیصله دی وکړو کی نو فانما یقول یقینا هو یغل رشاغ بشی تمر وجت امر کافنو چې شوی نشته کار به وشي نو شي چې نه هغه څنګه امر کوي جواب د الله په علم یا دا معدوم نازل شي مرتبه د وجود لکه د الله مخکار څخه مخېری دي ورسات وځبل سچر دوی وای الله دې موږ سره باندې را شګوري ولې وړو خبره ډېره پټوي الله وای شګور دا به سوالات دا پښتنه مکوي دستور زرو غرو نو مکه کې شیندونه فلان او فلان وقال الذين اويا انسان لا يعلمون شن پويږي ولی موږ سره الله خبرې نه کوي ولی راتګ نه کوي موږ لره ناراضي موږ لره آیت نه ونخا لولا يكلمنا الله ولی موږ سره خبرې نه کوي دوی له خونه خراغلي دي کنه آیت مطلوبه کما نه خچ موږ غواړو وصلوا د مکی مشرکان هم دشي وي دوی باندې ویل چې موږ خبره منو خو شرط پکې داري چې د مکی غرونه رسول زرو کا كذلك ذقشان قال الذين ابرد انسانون من قبلهم شيئين مخكر مثل قولهم دد وینا غندي تشابهت قلوبهم الله مشابه دي سن ديو بل سرا عقيدي مشابه اپارشي شاعر وای کنه كنت هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز باباس جنس لورجي کبتر لور جو باز لا چا سره عقیده شریک وځه خوا کی کینی دا سره ناس ولاړی الله د مکی مشرکان د دې سره په مرز کې شریک دي ایم د خبرې کوي وسوي چې موږ آیاتونه بیان کړي خو نه مني قد معنا یقینا بیان کړي دي موږ آیات احکامات معجزات د قوم نه قوم لري یقینون شیخین لري او دې منی نه ورسره کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره رسول الله خو انسانو ته به شکر خبره وکړه هغه خپش الله دلاسه کې تسلی ورکړي او نبی ته موږ را لګلې ان ارسلناک یقینا تم لګلې بالحق فتوحید باندې توحید تشریکا بشیرا زیر ورکونکې دوستان لره او نذیرا ير ورکونکې دشمنان لره تا ته پوښتنه نشي کېدل انا اصحاب الجحیم د جهنم والا بارکې ته کو څټو خلک کوي دا خبره غلطه راځي دي کفارو بارکې موږ پوښتنه الله کینا امام رازی دی کې غزالی دا وخت کې شکل هغه پوی نه څټو خلک پوی دي په ځان کم کوا ورسره کې جواب سوال چې يهود نصارا به د سړي نه کله خوشاليږي الله چې کله يهودي او نصراني شوي چې کامله معنا باندې يهودي او نصراني شوي نه قطن خوشاليږي نه ولن ترضى هیڅ چرته بخوک نشي ان کړي يهود استانه يهود او نصارا حتا تتبع ترديش دابداريو کې ملتهم د دین ملت معنا د دین چې کله يهودي او نصراني شي باس خوشاليږي نتیجه دار وته چې کوم سړی نه يهود نصارا خوشاله دي دا غړي توصیف کې یاد ساته د يهودي او نصراني شوي او چا سره به دښمنی کې څومره واقعي بسای کې ایمان دی قل سره جواب د سوال يهود نصارا چې د خپل دین لدمره دعوت ورکړي دې چې دا به حق دین نه جواب نه حق دین اسلام دی قل ورتوا ان هدى الله يقينا دا حق دین د الله هو الهدى اسلام دی او کتام تابعداري وکړه احواهم د خواهش ملت ونه ویلي څکه دوه خو دین نه لاسه خواهش پرستی ده مشران راجمه شو طریقه جوړه کی بعد الذي ورسل سنن جاء کشتار راغلی علم د قران نو مارک نبی تعالی من الله اذا الله عذاب من ولي ولا نصير ندوسونه بچون کې نبی صلی الله علیه وسلم خو تابعداري نه کوله مونږ الله ویلي چې ار کله نبی تابعداریو کې داغه دوست نشي نو به شرط جوړشته معنا زماره عذاب انتظار کوي ورسره کې دلیل نقلی که خلک مال لا په دې کې اشتراک سلمان فارسی عبد الله ابن سلام هغه يهود نصارا چې په نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو الذين انسانان اتيناهم الكتاب شم ور کړي دوی له کتاب یتلونه لولذا حق تلاوته په حق لسل باندې الفاظ هم صحیح کوي معنا عمل مربانه کوي کوشش هم کوي د نظام سيتي لیکلي اتینا چې ذکر شي مراد ته نیکان خلق دي
اولئک دا انسانان چې یؤمنون به ایمان لري په دې نبی او قران چا چې انکار وکړي د نبی نه فاولئک هم الخاسرون قاسم دي تاوانین دي ځان له تاوان ورکی یو سړی کټول ورځ لګي او محمد صلی الله علیه وسلم له کنزل گئی په ځانه برباد د نبی صلی الله علیه وسلم مثال په شان دنور دی یو سړی لاندې خوانه شروع کی پوکې کوي چې دانا ختم شي دا ختميږي خپل سرباس الله یو پړسای ور ساعت کې الله اوس به بنی اسرائیل له خطاب کوي یا بنی اسرائیل یا اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کړئ نعمتونه زما التي اغان عمت علیکم چې ما کړی تاسو باندې دلیل بدی نعمت چې ما کړی دن الله شکر مالو باسي علیکم لفظ کی اشاره ده دیلا بالفعل دی خپل جامو لا دی خوراک وسکاک له وګوري د الله ما درکړي دي شکر مالو باسي کنه او ما غره کړی علی العالمین په وخت کې کوم مخلوقو مونږ باندې دی غره ځکه نبی صلی الله علیه وسلم غره امت مغره دی د سیاست مخکې راغلی او تقوا یوما یو ځکه مجرم نفس مراد دی بل ځکه غیر مجرم واتقوا يوما ويريګه دا اورجنا لا تجزي نفس چې نه بشي د بقول یو نفس بل نفس شي نه شي شي قبول ممنشي منها دین الله يعد من جرمانا ولا تنفعها ونفور کې دي سفارش نه بده سره الله کوم غوښلې شي بالکل دول اقسام سفارش دغه مخ کې ویلې شو دنیا کې عادت دی سره سفارشي راوړي به ورته مال پیش کی به خپل طاقت استعمال کی الله یو ته یو کارم نه کی کدا ټول دنیا ما پیار سروز دروشي سوچن دا الله وسره نه مني دي څنګه اوس بل باب دلیل نقلی د ابراهيم عليه السلام دا آیات کې مقصد دا دی چې د خلکو ویلې چې موږ د نبی خبره نه منو څنګه د نبی خبر راوړي جواب د دې نبی دعا خو ابراهيم عليه السلام کړی دا تاسو ځان لوي چې موږ ابراهيمین نو ولې به د ابراهيم عليه السلام خبره نه منو ابراهيمین څوک دي چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم خبره ومني ځکه نبی صلی الله علیه وسلم بارک هغه دعا کړې ده و اذ ابتلا شکل اسمه کو کې ابراهيم عليه السلام باندې رب ددو دو قسم امتحان تشریعی او تکوینی تشریعی دا من منذ روشه دعوت جهاد تکوینی هغه شی چې ستاسو په اختیار کې نه مرز تبا مرګ ابراهيم انا مهربان پلار رب هو د فاعل رسه کې څنګه مقصد بده کې دار چې چا باندې امتحان شوی دی به کلمات بس کلمو څه کلمې وي د نمروز مقابله ور لدانګل پلار سره مناظره قوم سره مناظره هاجر او اسماعیل پر خودل هغه د شکی هجرت کوله زیرنا په لړۍ کول پوره تابعداري کول د الله سنت بریتان کمول وخت شالان اول منځ کې لاره نکات دا ټول بده کې داخل دي معنا د دین د اسلام احکام فاتم مونس من اداهن طامات پوره ادا کړ ابراهيم عليه السلام د شاجب انسان نو تقدیر پکار دی نو قال الله ورته ویلي انی جائلک یقینا تاجر زم للناس دی خلق لر اماما پیشوا امام سمانو کل من یقتدى به چا به اقتدا کی دین کې مشر دین کې مشر په صبر باندې راځي د امتحان کې په صبر کوي قال د ویلي زماره اولادنا ذریه مانس ما اولاد په قسمه نسبی او بل دینی قال الله لا ينال نور شيء لوز د امامت زما ظالمان الله آیت دلیل په دې چې انبیا ګور معصوم دي ستا په اولاد کې کوم شوبه ده مشته بدن له خونیش کیږي دا وې امام له جمعات پکار دی د کعبه تشکر او صلی الله بیان وای جعلنا البيت شکر موږ ګرځو دا بیت الله مثابتن زیاده جمع کېدو د پاړ د خلکو امن مثابتن زیاده واپسې د جمع کېدو للناس ټول انسانان دا به اختلافي مسله ده چې کعبه مخې پیدا شوې ده که مدینه دا بیت المقدس کوم یو مخې قبله ده حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې اولاد ابراهيم عليه السلام دا جوړ کړه سلوي کال ورسې به بیت المقدس ادوار ما بینګ سلوي کاله مسافه ده بل تاریخ ورته شریکلی چې بیت المقدس ایجاد کړی سليمان عليه السلام د سليمان ابراهيم عليه السلام ما بینګ زر کاله مسافه نو حدیث کې سلوي کړه لوراله زر څلور جواب یو جوابدار چې دا ملائکه جوړ کړي نواب سید حسن خان قاسمی دې ټول به تفصیلی دلیل راوړي دي کعبه چې کله ملائکه جوړ کړ سلوي کاله ورسې به بیت المقدس جوړ کړ
ابراهيم عليه السلام تجدید کړی سليمان دیم آدم علیہ السلام کعبه جوړ کړ سلوي کال ورسه به بیت المقدس جوړ کې بخپلا دریم آدم علیہ السلام کعبه جوړ کړ سلوي کال ورسه یو بچی لاړ انت راجع قولدار ابن قیم فرمایي زاد المعاد کی ابن کثیر دی موي دې بیت الله ولنه ایجاد کړی ابراهيم عليه السلام مخکې روایت کمزوري سلوي کال ورسه یو بل نو سه لاړ یعقوب عليه السلام هغه بیت المقدس جوړ کړي زر کال ورسره سليمان عليه السلام راغی دغه تکمیل به وکړي امنن زیاده امن دي دنیوي مخروي حال د څنګه وجه کیږي اصله بات نشي ګرځیدي خو به بار بوت له قتل کی ونی سید مقام د ابراهيم نه مصلن زیاده مانځو کوم ځای کې ابراهيم عليه السلام د خپل قدمونه تنه شو ټول حرام مراد دی یا معلوم زی عمر رضی الله عنه فرمایي ارمان مې دا چې د خلکو منځ کړي صلی الله علیه و آله چلی رشته کې د عمر رضی الله عنه برابر الله وحی را لګړي یو داسې کله چې خلک نه نوالته به مون سنت کالتنی به بل ځای کې وکړه کالتنی به کور کې مکولې شي وسوي چې ابراهيم او اسماعیل ګور الله له محتاج عام انسانان الله له محتاج ده الله شریکان نه دي لوس کړه موږ ابراهيم عليه السلام اسماعیل لرا چې پاک کور سمال طائفینا اچاله چې طواف کوي ول عاکفین اعتکاف کوي رکوع کوونکی او سجده کوونکی تطهیر دو قسم ظاهری او باطنی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د امت اعمال ما باندې پیش کړ شو بدی کې نیک عمل دا جمعات کې لاړې چا تو کړی ایصافا کې کا خوشبوئی وکا امام بخاری دغه نه وخت پرې واته یو ملګری راواخسته جامه باندې و جمعه کې خو دې وجه کې امام بخاری راواخسته شونی کې واچو به بار وګرځول ملګری له ویلې کڅن چې زما غیر نسما ملګرو دا زما د جامو نه وختان لري کړه دې په خپه کې د زم پرې خپه کې مشه د جمعات کې د وختان پراته کرامه پکار دي سورې نور کې براش ان شاء الله 15 سرویک آداب د جمعات پاکولې پکار دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کوم سړی جمعات سره تعلق ساتي یاد ساتي دا جنت توب علامه ده جمعات خدمت کول کور سم الله وي تشریفي مسله کړي لطائفین طواف مخکې ګرځا وېدل ذکر کعبه نه سوال بل ځای کې دا صفت نشي کېږي والعاکفین اعتکاف په هر جمعه کې کو نه صرف هغه درو کې حدیث کې راغلي هغه درې لیکن زبیر علی زیری کې چې پای کې اوراوی د سفیان هغه وکړه تدریس نه کان نو کله دې کمزور نه ځکه دې وجنه کې مسله ده ویم له عمر رضی الله عنه په وخت کې بیت المقدس فتح شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې هغه دریو کې چې کله شړې نزل وکړي نور په هر جامع مسجد کې کیږي هغه کې باج رجېتی اوس دعاګانې عرب رشي انسان لا چې قسم دعا ده ابراهيم عليه السلام دعا میور آتا د ابراهيم عليه السلام دعا ودا وایس قال ابراهيم شو ویل ابراهيم عليه السلام رب رب سما اجل هذا بلدن وغر زو داکارا من زید امن زامن ور صبر شال بلد څنګه دلته ابتدایي حال د لا جوړم نه دعاګانې غواړي دلیل په دې شکل انسان دینی کار کوي نو په دې کې بد الله نه دعا غواړي لکه دا درس او تدریس قیام الليل روشنی وایي یا الله سره عمل ستا عبادت من کو خدای کې وګوره تاسو من کومه کوي چې تاسو من کومه کوي کې موږ د سترګې درا پاندازم نشو ته مخکي ورزق او رزق ورکا حل دلته من السمرات د میونه من امن منهم چا چې ایمان راوړي د دوی نه په الله او ورځو سنئ منځ کې ټول مؤمنان راغلي ایمانیت راغلي قال الله له من كفر رزق ورکوم اچار شي کافری ابراهيم عليه السلام مخکې ویل چې دعا ور خاص او اولاد کې دلته ممکن شي خاصي نه رزق الله ټول ورکوم به مزي ورکوم قليلا کم زمانہ یکم به راکا کمل عذاب النار عذاب دي اور له بئس المصير لبس د ورته کې ورسات وسبل ابراهيم او اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دعا عمل کوي لیکن د عمل سره دعاګانې غواړي الله قبول کا سیمو چې ما دومره کار وکړو دومره درسونه مې وکړو دومره تهجد مې وکړو دومره مې دا وکړو دا و دې کړه الله دې قبولیت دعا کوي چې الله دې اوس قبول کا رد نه کی دې موږ بل شي انسان وکړه وای زرفو شکل او چتول ابراهيم عليه السلام قواعد در بیت الله و اسماعیل عليه السلام د وخت غټ ورکولې سبب له ربنا يا رب زمون تقبل منا زمون قبول کا صحابه بشړه دی الله رد نه کی
موږ څومره غفلت کې واقع اول عمل کوونه چې وای کو نه به دي شو چې بس په معمولی عمل من جنت الفردوس والے یا الله قبول کا قبول اوس وسیله ده الله نه ولې دعاګانې غواړي بل څه شته نه چانه غواړي انك انت السميع العليم یقینا انت اوریدونکو او پوي ربنا یا رب زمون دکی خاتمه دعا حدیث کې راځي رسول الله فرمای انسان به عمل کې د جهنم ما بین کې بلويش مسافه پاتې دي چې عمل بوږي چې سب جهنم دلر شي بلاکس کارم کې دیش ربنا یا رب زمون وجعلنا وغرزو من تابعدار لك تعالی من ذریتنا زمون د اولادنا امه مسلمه یوډل من قات تعالی را الله بچو لپاره دعا غواړه یوای ځان له بنو غواړي وارنا او خیام لرا مناسکنا افعال د حج احکام د حج د قربانی وتوب علينا يا الله رحمت مونږ لرا تاوکا څومره عاجز انسانان دي انك انت التواب الرحيم يقينا انت توبه قبل ان کې به حرم رباني تواب څه معنا اسباب د توبې الله تعالی برابر کړی دي تواب دا معنا بار بار کې انسان ګناو کې تانه معافي غواړي ته معاف کوي ورسات اوس په يهود ورته راغی دوی ویل موږ نبی صلی الله علیه وسلم نه منو جواب د نبی صلی الله علیه وسلم بارکه دعا چا کړی ده ابراهيم عليه السلام تاسو څنګه له ابراهيم نه وایي حدیث کې مرضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انما انا دعاء ابي زمي د مور خوبم د ورور زیره مې د پلار دعا مې پلار مې ابراهيم عليه السلام نه مال دعا کړې چې الله عربو کې رسول ولېګا وېزب کې عالم ورور مې عيسى عليه السلام دغه ویلې دي چې زمانه ورسې نبی راځنو به احمدي مور مې مینه ده امینه یو خوب ولیدو وسمانه بدن نه نور کار شروع وته دا ټول دنیا په خواله نبی صلی الله علیه وسلم الله را پیدا کړو جان یو پړقو کنه د پلار دعا ضرور مزیره مو د مور مې خوب ربنا یا رب زمون وبعث فيهم ولګه په دې کې رسول منهم ددینا فيهم عربي رسول استاذ منهم بشر درې صفاتونه به معنی چې په دې کې چا د یوسف په انکار کو سره کافر دی د نبی صلی الله علیه وسلم د کار مو اوري یتو علیهم نلولی و بدای معنی ایتونه استا دلیل په دې مفسرین لګي چې په ټول عبادتونو کې لوی عبادت تلاوت دی ځکه الله مخ راوړ ډېر اوچت عبادت دی ويعلمهم الكتاب وتعليم ورکې دوی له قرآن او سنت ويزكيهم د دې تزکیه بګي صفا اخلاق ور زکای زکه دا معنی زکات لته ملګر له خپل غوانا خستو څوک داونه وې دا زکاتون راټولې انك انت العزيز الحكيم یقینا انت زور اور حکمتونه والای زور په دشمنانو نه هلاک الله دې کې حکمت دی ورسات اوسوي د ابراهيم عليه السلام د ملت نه مخ واړوي کوم واړه ورسامه برباد څه مطلب داو مدشمن ابراهيمين یو نبی صلی الله علیه وسلم بیان منای الله دې ابراهيم عليه السلام د ملت نه تاسو مخ واړو چا چې مخ واړو دا سره برباد شو ابراهيم عليه السلام ولې معمولی سره نه دی ومن يرغب مخناړي د ملت د ابراهيم عليه السلام نه الا من سفيا نفسه مگر هغه څوک ځان هلاک کې یا جاهل وګړو ځان جاهل کې مبارک دین د کار د خپل دین کې ځان هلاک کې وس وجه راوړي دا وجه سره الله یو وجه دارا ابراهيم عليه السلام دی روشت انسان دی ولقد استفینا یقینا موږ دا غوړه کړو په دنیا کې و انه فی الاخرته لمن الصالحین دا به په آخرت کې د کامیابانو دنیا کې مغره کړو په آخرت کې الته خو نیک عمل به خلک نه کوي نو څنګه ویل صالحین جواب دار له من الفائزین الله ابراهيم عليه السلام کامیاب دی یله من جماعت الصالحین الله ورته تسلیم شه الله یې په خوانه تسلیم کله شعور ورزيدو ملائکه سره یمون له دعا وغواړه کومک الله زما په حال باندې کوئی دی حسبي الله زما لپاره کافی دی څومره عجیب انسان امام الانبیاء اس قال له ربه چې ویل د رب د اسلم تسلیم ورکا قال دوی ویل اسلم رب العالمین ما ځان تسلیم کړي رب العالمین لا خدای الله تسلیم وسنه فخانه ورسعه بلد نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړی يهود نو سوارو دین معنی یعقوب علیہ السلام خپل زامن له توصیه کړی دا وصیت د ملت اسلامي باندې د پلار وصیت منه کړه اسوین وای چې مونږ ابراهیمین وصیت کړی دی بیا په ملت ابراهیمی باندې اسماعیل علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام زامن له یعقوب
یو که جوا سارا بلې وا قنطورا بلې وا هاجر یعقوب له څنګه چې د عیسی نور څخه پیدا شو چې ویلې زمون بشو د بچی ښه تربیت وکړ دي بارکه وصیت ان الله صفایقن ان الله ورکړه تاسو له دین فلا تموتن نو نه مړ کېږي الا وان تم شمغر مگر په دې حال شوي مسلمانان د اسلام په حال دلیل به دې چې دین د اسلام د ټول انبیانو دی عبد الله بن عباس پر هغه کې ناسو حرم دا د شلاش کې اړو راړو خپو چا دې بوختنه کړه ولی وی قران کې الله فرمایي چې نه بمړ کېږي مگر په دې حال چې تاسو مسلمانان وای چې مر موږ له په دې حال ان شاء الله خپه نه دې رژیم چې الله سره تعالق ورسات اوس بلت یعقوب علیہ السلام وردا توصیه کړی دا ام کنتم ایوی تاسو علی حاضر اس حاضر چې کله نږدې شو الله یعقوب لره مرګ علیہ السلام یا حاضر شول اسباب د مرګ اچ نږدې شنو چې ویلي کمر وخت کو سړی به وسیل نشي کولای اس قال لبني شو ویلي د خپل بچولا ما تعبدون من بعد ذا بندگی وکوي زمان رسا قالوا ذي نعبد اله موسی د اله بندگی کو چې تا به اعتماد کړي ته تیریږي ته تمساتي ستاره پلارانو اله چې ابراهيم د پلار د اسماعیل او اسحاق دار چا بجدا الهنا اله واحد یو اله اسماعیل علیہ السلام کاکاو کله کله پلار تر باندې اطلاق د پلار کیږي ځکه ترم نشي د پلار چې کله غصه کول نو سړی پیدا برداشت کی ځکه دا خو پلار یې پلار وندي ونحن منشئ له د الله المسلمون ټول منقادیو گردن نهاد دی وسوي عمر دان بیو په عمل باندې مونږ بچو کې وسوي کنه زره مې سه بچي ابو وزیر شیخ سے بچي ابو وزیر پیر سے بچي الله به خو نشي بچي کله نبی بچي ولې نه شیخ پر عمل دي نه کړي ځان دې برباد کړي نبی صلی الله علیه وسلم فاطمه له ویلیا فاطمه عمل کوا ای دنیا کې ورسه به تاسو نشم بچ کولې دلیل به دي چې دي خلکو په عملونو باندې الله نشي بچ کړي خپل مسکار وکړي تلک امه دا یو ډله د خط خلت تیر شوی دشمنانو باندې قران کې امت راغلي امت د انبیو دلته مراد دی لها ما کسبت دی لا اصلي چې کوم دې کړی دی ولکم ما کسبتم تاسو لا اصلي چې کوم تاسو کړی همیشه تاسو خپل مسله او الله دې خپل مسله دې په عمل باندې باندې شی بچ کړي تاسو نه ته پوښتنه کړئ اما کانوا عملون په بار دا عمل کې چې کوم کړی دوی نو تاسو د عمل په کنه دوی نشي کړي ورسات بلد يهودانو سوارو کې دا عادت متعدی مرزه دي خلک کافر کوي دعوت کې نصرانیت له يهودیت لا اندوان دي اپراتی ریاسي دا دومره خطرناک دی الله خلک اړي په یو نامو په بل نامو په بل دې مقابل کې کلک دعوت الله یو کوي وقالوا ذي ويش كونوا دان شي يهوديان سوارا تحت دو سملار ولا بشي بیا کمال لور رسېږي قل ورتو بل نتبعو ملت ابراهيم عبارت دي مونږ تابع دي کو د ابراهيم عليه السلام د ملت اتبعوا ملت ابراهيم اغراء دوی ویل مونږ ابراهيم یې نو کنه جواب حنیفا ناغ ابراهيم عليه السلام چې کلک د توحید حنیف څه معنا کلک د توحید باندې مخلوق سره تعلق نشه الله سره دی حج کې الله دعاګانې واړي وما كان من المشركين دار مشرکان نو تاسو مشرکان تعریض وکي هاشي و چې مونږ ابراهيم یې اصلي ابراهيمي چې دغه محمد صلی الله علیه وسلم دغه ملګری امت دی تاسو نه ورسات ک الله سبحانه ادب راکی دا ادب حاصل لاري چې کله دوی يهودیت له دعوت کې الله وي تاسو اسلام له دعوت ورکړي قران لا قول چې وي اسلام دی خو شیخ القراش اسلام لا قول هو آمنا بالله من ایمان لرو په الله باندې او ما پاسو انزل الینا چې نازل شوی موږ لرا اج نازل شوی ابراهيم عليه السلام اسماعیل او اسحاق لا یعقوب عليه السلام ول اسباط و دی بچولا اولاد وما اوتی موسی و عیسی چې ورکړل شوی موسی او عیسی علیهم السلام په اسرائیل کې لوی انبیا ولا یې دوی د عیسی انکار کوي الله ور باندې ردو کی اج ورکړل شوی دی نور انبیا ولا من ربهم د دې درمنا دوی ولدا خو موږ منو الله پر ردو لا نفرق من فرق نکو ما بین دیو کس کې د دوی نه ور قران کې خلا کړي نبی صلی الله علیه وسلم غره دی فضلنا فرق په عقیده مراد دی چې پلانې منو پلانې نه منو بلکې موږ ټول منو
لیکن په دې ټول کې بهتر بیا محمد صلی الله علیه وسلم منو ځکه اس موږ امام دی او مشرم دی ونحن منشئ له دي نبی دی الله مسلمون ګردن نهادیو مسلمانانو تاسو نه مسلمانان کله کړه دی ورمانه وکړو ورس آیات کې د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو حال الله بیانې شهامت صحابه ډیرو چت خلق دی الله وایي کله صحابه غو ایمان مراوړ الله به تاسو هدایت والا وګوره صحابه غو کنه وي به گمراه څومره سخت خبره ده صحابه په خلق زاد دعوت ورکو نو مثلنا دیو جن امام مالک سے فرمایي چې کله په شړی باندې شپه تیر شو او سار پیراغه د یو صحابي سره په سړک ورانه او د سړی کافر دی امام بخاری فرمایي صحابه سره مینه ایمان د صحابه سره ورانه دښمنی دا بېمانی فین امنو کدي خلق ایمان راوړو به مسوا امنتم لکه څنګه تاسو ایمان راوړې دا سملار ولادینو صحابه غو نه نشو راوړې یا دغه د ایمان غو نه بلکې د ایمان د مصر غوندي ان صحابه غو ایمان ما راوړې بلکې صحابه د ایمان چې کوم مثل لږه مثل غو ایمان راوړې جواب دا چې د مثل زائد مثل په معنا د عین معنا مصدری ده کنه فین امنو مثل ایمانکم وین تولوا کدي خلق مخواړو نو فانما هم فی شقاق یقینا دا په بدبختی کې چې کله د صحابو نه سره په بل خواړو بدبخت شوي نیک بختی سره صحابو په روانه درو ګرځیدل اوس تسلی الله ور کوي پس یک فیکهم الله پس پر تعالی الله د دوینا ټول دنیا الله تعالی کافی څه مطلب کدا خلق سره دښمنی کوي عینات کوي کینا زب صلی الله تایید کې ولاړو د عثمان رضی الله بارک دا راځي چې کله د قران تلاوت کو د خوارج وي شنو اول څاس کې دی په دې آیت راغی الله غلط تسلی ورکړ شو عثمان ستاره فارز کافی انتقام لري خلق نوالم اوس کې څه صفات الله مقصد کې وسیله ده او هو السميع العليم الله تعالی او په دې دعا چې کوي الله دې نه کوي نیت صفا کوي الله وي صبغت الله دې کې رد دې په نسواراو دوی په عادت داو چې کله به دوی کې یو ماشوم د ورځو په عمر باندې شو امام بغوی لیکلی زیړ رنگ به جوړ کړو پای کې به غوپه کې ودا اوس نصرانی شو دا مسله اخر څه دی خبره نه چې عیسی علی السلام د یحیی علی السلام خو علی راغی تا نه موږ لګ رنگ اخلو هغه مانوي رنگ مراد کړو دوی ظاهری الله دې ته ګورمان درته وکړو چې دی رنگونه منګون له اعتبار نشه بلکې اصلي رنگ د الله رنگ دی د الله کم رنگ دی الله اوس وی بندگی صبغت الله معنا ځان رنگ کې د الله پرنګ ومن احسن صبغ کې اثر د الله نه پرنګ کې شکل برشي جوړي د نبی سنت برابر د الله رنگ دی ځکه د الله د دین رنگ واخستو ونحن منشئ له خاص الله العابدون بندگی کوونکیو دا جواب د سوال د الله رنگ بل څنګه بندگی د الله رنگ دی کړه انسان چې د الله بندگی کې بجلی ورشي د الله رنگ په دمانه غالب ایدل بندگی عبادت لوري شي عاجز اله د جبه د سترګو د وګونو د لاس د زړه یا کنه عبادت کې دا ټول مسله بیان شوی و ورساتونه کې الله وزجر ورکې په انکار توحید چې به زه محاجی جګړه مکه په بار د توحید کې قل ورتو آیات تاسو موږ سره حجت بازی کوي فی الله معنا فی توحید الله تحاجو کی معنا د حجت بازی دوی دلیل نه خو اشد غیر معنی اطلاق د دلیل راغی معنا مکه وی بلکې تسلیم شي او هو ربنا وحالا چې از موږ رب دی او تاسو رب دی اوس برات ولنا اعمال ناس مقبل عمل ندي ولكم اعمالكم شاس خپل ونحن منجي له خاص الله المخلصون خالص كون کی د خپل بندگی اخلاص سمانا مفسرین وای مخلصون دلته درې شرطونه پکې وکړ دي بندگی شي کین دا بد الله فضل په ځان باندې مانی دا د الله موږ باندې فضل دیم دا کوم بندگی شي کین دا بد الله په بارکه کما کړي دریم دې سره بزان د شي ملامت غني ان شاء الله تاسو له ډیر کار پکارو خالص د الله لپاره هیڅ څنګه سره شریکای نه ورسات کرت دی په دې طریقه باندې چې دوی ابراهيم عليه السلام يهودي یا نصراني دی جواب الله ویل چې حنیف دی مشرک نه دی مسلمان دی نو تاسو کوی یک الله کوی حسن بصری نے بنواب سید حسن خان نقل کړی د نقل حاصل دی چې کله په مسله باندې ان شاء الله علم یو دې پټ کی باس دې آیات په عید کې دا داخل شو ام تقولون
بلکې تاسو وایي ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق یعقوب والاسباط دا خاندان کانوا هودن یهود یا نصارا اری ویلی يهود ویلی يهودان او نصارا ویلی نصارا و قل سر وسرت انتم علم من الله تشبهه ک الله وقفته نو بغلی چې الله کوي او عقل نه تقاضا کوي چې الله کوي نو خو جواب نشي کولای چې موږ کوي نو دوله خو دې مسلې علم دی ولی پټ کړي الله او زجر ور کوي چې مسله باندې تعالی علم او پټ دي کې بس خود ظالم شي تعالی عمل معلوم دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث ثابت دی لیکن تا دا پټ کې چې موږ د مسلک سره نه دی موافق الله اسما په نسبانه کله ظالمانو کې غټ ظالم شي اقرار په وګه چې دا په صحیح حدیث باندې ثابت عمل په کوي کې به نه کوي ومن ازلم سوق دی غټ ظالم من دا اچانک تمشااتن چې پټي علم هند او خپل ځان سره د الله نه مخکې ویلو ظالم جماعت نه خلق منه کوي دلته علم پټي وما الله ند الله تعالی بغافل ان خبر دا عمل نه تاسو کوي دا بل زجرو دوی ویل کوم دا علم پټ کینو په دې معنی سوق پیدا الله عزت در باندې کوی ورسات اوس بیان به دې کوي چې د انبیاء په عمل باندې ګوره بچ کېدی نه شي د ارچ خپل کار دی ځان دا موږ د چې موږ ابراهیم یې دی ابراهیم علیه السلام خپل کار واست خپل یا تاکید دا مخکې مضمون تلک امه الله دې وړل دا قد خلت تیر شوی دا لا ما کسبت دی العاصر چې کوم دی کړی دی ولکم ما کسبتم او تاسو العاصر چې کوم تاسو کړی تاسو د خپل عمل بدلو دی د خپل عمل بدلا ولا تسالون تاسو نه تاسو نشی کړی اما کانوا يعملون په بار دا عمل کې چې کوم دی خلکو کړی دی همیشه نو تاسو د عمل دی غوی نه کیږي نتیجه دارو وتا کته داغه په عمل باندې ځان بچ کول غواړي دا وای نه کیږي داغه عمل شو داغه قانون شو د نبی صلی الله علیه وسلم صدق او حقانیت ثابت اول نو اے يهود نصارا راشد ابراهيم عليه السلام د دعا د وجنه داغه دعا باندې عمل وکي د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري وکي او عمل ور باندې وکي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم